السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټکنالوژي پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملګرو، نن خبرې کوو د ناټ پکسل کوین په باره کې. ناټ پکسل کوین ملګرو د ناټ کوین کمپنۍ له لوري لانچ شوی ده او تقریبا یوه میاشت کېږي چې دغه کوین پروژه مخکې را رسېدلې، خو رسما دغه 2 یا 3 ورځې کېږي چې دا فعاله سو او د کوین جمع کولو برنامه یې شروع سوه. نو ملګرو، راځو دا پروژه موږ باید حتما په دې کې کار وکړو. له مخکې ګورئ ملګرو، دلته دې کمیونټي ته وګورئ، تقریبا 10 میلیونه کسانو تر اوسه پورې ناټ پکسل جوین کړی ده او ناټ پکسل کې کار کوي. نو له همدې امله موږ او تاسې هم دا پروژه کې کار کوو او دا پروژه له لاسه نه ورکوو. انشاءالله د ناټ کوین غوندې به دا پروژه هم موږ ته ښه پرافټ راکړي. نو راځئ ملګرو شروع کوو. له سره لکه نورو پروژو غوندې دلته راځو د سټارټ برخې ته او سټارټ برخې باندې کلک اخلو او پروژه شروع کوو. ملګرو، کله چې پروژه را شروع شي، تاسې ته په دغه شکل باندې یو پلاتفارم یا صفحه را خلاصه شي. کوم ملګري چې په دې کې بلد نه دي، نو دې ته به کېدای شي داسې یو فکر رامنځته شي چې دا څه خیال گیم ده، دا د کې موږ څه کوو. ګورئ ملګرو، دلته پکسلونه دي. پکسلونه دا معنا هغه نقطې چې مثلا په میلیون هاو څو دانې نقطې را یو جوړ شي، یو پکسل جوړي. ګورئ ملګرو، دلته د نړۍ د ډېرو هیوادونو بیرغونه دي، خلکو پکې هر څه لیکلي. ګورئ دلته د ډاکس هغه قواره ده، شپږ ده. نو ګورئ که تاسې دغه څوره رانږدې کړئ، دلته چې کله یې رانږدې کوئ دغه پکسلو کې تغییرات راځي. ګورئ ملګرو، دغه پکسلونه یې دغه نقطو کې رنګو کې تغییرات راځي. تاسې هم کولی شئ د همدې رنګونو په تغییرولو سره دلته تاسې څه وکئ، تاسې ځان ته کوینونه را واخلئ، یعنی کوینونه تاسې ته زیاتوي. مثلا دلته موږ راځو د ډاکس پروژې. ګورئ د ډاکس، ګورئ دلته سترګې دي. مثلا د سترګو کې د ډاکس ګورئ دلته مثلا دغه رنګ ده، دا باید کم رنګ واوسیږي. مثلا دا باید تور رنګ واوسي. دلته تور رنګ ورته انتخابوئ، تاسې څه ورته وایئ، پینټ. دلته ګورئ تاسې پینټ کوئ، یعنی مثلا هماغه رنګونه ګورئ موږ نه مخکې بل څوک هم شته چې هغه مثلا نور خلک هم په دې برخه کې کار کوي، هغو دغه رنګونه غواړي چې تغییر کړي او کوینونه لاسته راوړي. ګورئ ملګرو، د هر پینټ کولو سره ماته 1.15 چې کېږي ناټ پکسل کوین راکول کېږي. دا یوه طریقه. دا بله طریقه ملګرو د کوین لاسته راوړلو دا ده چې تاسې کله ملګرو دې برخې نه کوینونه هم خلاص و، یا مثلا دې جانه پینټ هم خلاص و، د ورځې 6 پینټه هر 2 ساعتو کې تاسو ته 6 پینټه درکوي. نو هر 2 ساعته بعد به دا برنامه را خلاصوئ، 6 پینټه به اخلئ. په هر پینټ باندې تاسو ته 1.5 دانه څه درکوي، ناټ پکسل کوین درکوي. ګورئ ملګرو، ګرچې په دا برنامه ما نوې خلاصه کړې ده، نو دلته ماته 223 دانې ناټ پکسل کوینونه راکول شوي دي. نو دې برخې باندې به کلک اخلئ. دلته هم چې کلک واخیسته، تاسو ته ګورئ ملګرو لکه نورو پروژو کې چې موږ او تاسې مایننګ کوو او موږ او تاسې ته کوینونه راکول کېږي، دا هم په همدې شکل باندې ده. دلته څه کېږي ګورئ ملګرو، دلته کله چې په کلیم باندې کلک ورته واخلم، ماته 1.8 ناټ پکسل کوینونه جمع شو. خو ښه توب یې دا ده چې موږ کولی شو په هر 1 منټ وروسته راسو دلته خپل کوینونه څکو، کلایم کو. دلته به راځئ 1 منټ وروسته خپل کوینونه به کلایم کوئ. نو ملګرو دې بلې برخې ته راځو. ګورئ ملګرو، دلته بوست برخه لري، لکه څنګه چې ټولو برنامو کې موږ او تاسې کولی شو د خپل راټول کړو کوینونو له طریقه خپله د کوین جمع کولو پروسه بوست کړو. دلته هم همدغه شکل ده. ګورئ ملګرو، د باندې چې کله کلک واخلم، ما ته وایي ته 100 دانې ناټ پکسله څه وکړه، 100 دانې ناټ پکسل کوینونه دلته مصرف کا، 100 دانې بای فار 100 پکسل. کله چې 100 دانې ناټ پکسل کوینونه مصرف کې، ما ته به څه کوي، ریوارد به مې د پینټ هغه کله چې زه 1 دانه پینټ کومه، ما ته به د یوه بجای 2 دانې راکوي. زه ورته دا کلک اخلم. دا هم چې کله کلک ورته واخیسته، نو دا څه سو، د مو ریوارد بوست سو. نو ما ته به له دې وروسته په هر پینټ باندې یا هرې نقطې باندې د 1.5 په جای 2 دانې ناټ پکسل کوینونه راکوي. دلته ورته وایي انرژي لیمټ. اوس د ما د انرژي لیمټ ده 9 ناټ پکسل کوینونه، یعنی
دریم لیول کې که وغواړم چې 100 دانې نور ورکم د ما انرژي لیمټ به له 6 نه 9 ته لوړ شي. بل برخه ده ریچارج پکسل، ریچارجینګ سپیډ یې دا اوس مثلا 540 سکنډه، نو دا به چېرته لوړ شي 510 سکنډه، یعنی راکم به شي. څومره چې راکمیږي سرعت همغره به ما ته دلته ډېر نوټ پکسل کوینونه راکول کېږي. دا و د دې برخې معلومات ملګرو. نورې داسې کوم خاص برخې نه لري. ګورې ملګرو دلته یو برخه ده لیکلي دی ورته چې تاسې کولی شئ چې ریسټورینګ هغه د 3 ته ورسوئ، دا به په سټار باندې اخلي، یعنی په نغدو پیسو باندې به اخلي. او دلته دغه برخه د TNT ده چې دا هم په پیسو باندې اخیستل کېږي. ملګرو TNT څه ته وایي؟ TNT دغه دې کې کله چې مثلا همدغه نوټ پکسل برخه کې چې کله ډېر عکسونه جوړېږي یا هغه جوړېږي، بیا له هغه وروسته بیا دلته تاسې ته د نوټ پکسل له طریقه TNT درکول کېږي، یعنی یو شکل د بمونو لري چې که کوم ځای تاسې وغواړئ چې هغه په بمونو والوځوئ، نو دلته چې TNT ولرئ دلته به بم ورته ږدئ او هغه ځایونه به هغه قسمت چې مثلا که مکس یا کوم شي چې تاسې نه غواړئ هغه ووسیږي، هغه به تاسې په بمونو باندې الوځوئ. بله برخه کې ملګرو دلته پیشنهادي شکل باندې تاسې ته دلته د ورځې 1 یا 2 دانې عکسونه راځي چې دې عکسو باندې تاسې کولی شئ چې هغه عکسونه انتخاب کړئ، مثلا د باندې کلک واخلئ. هغه هم چې کله کلک واخیسته دلته به راسي، نو تاسو ته به څه وکړي، دلته کلک هم چې واخیسته هغه عکس به دلته انتخاب شي او د هغه عکس پکسلونه به تاسې دلته ټاپ ټاپ کوئ او هغه پکسلونه به دلته ورته انتخابوي، نو هغه عکس به تاسې کولی شئ چې دلته جوړ کړئ. بله برخه ملګرو د انوایټ فرنس ته، انوایټ فرنس باندې هم ډېر کوشش وکړئ، ځکه څوک چې انوایټ فرنس کوي هغه ته په سر کې 8 دانې پکسل ورکول کېږي او له هغه وروسته څوک چې د هغه مایننګ کوي 14% د هغه کس د مایننګ پیسې هم کله چې هغه مایننګ کوي د هغه پیسې هم تاسې ته راځي. نو کوشش وکړئ چې فرنډز ورته انوایټ کړئ او په دې برنامه کې 100% فعالیت وکړئ او زحمت پکې وباسئ. ملګرو دا د نوټ کوین کمپنۍ له لوري دا نوټ کوین چې هم نوټ کوین نه موږ تاسو ته ښه پروفیټ راکړی، هم ډاکس نه ښه پروفیټ راکړی، نو انشاءالله چې د نوټ پکسل پروژه کې به هم موږ تاسو ته ښه پروفیټ راکړي. تر بیا چې بلې ویډیو سره تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په الله پاک سپارم.